سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د دې کیسې په پیل کې موږ ته یو ځوان ښودل کیږي چې نوم یې یوسي ګینګزبرګ دی. یوسي یو امریکایي سرتیری دی چې له سفر سره ډیر شوق لري. هغه مخکې هم ډیرو خطرناکو ځایونو ته تللی او پوهیږي څنګه په سختو حالاتو کې ژوندی پاتې سي. هغه له کوچنیوالي راهیسې یو خوب درلودی چې د امازون ژور ځنګل ته ولاړ سي او هلته رښتینی ژوند تجربه کړي. امازون داسې ځای دی چې د انسان نښې پکښې کې ډېرې کمې پیدا کیږي. ځنګل ته له تګ څخه مخکې یوسي یوه کوچني کلي ته رسیږي. له هغه ځای څخه سیلانیان د کښتۍ له لارې امازون ځنګل ته داخلیږي. هلته لا ډېر سیلانیان موجود وه. د لږ وخت څخه وروسته ټول خلک په کښتۍ کې کښېني او کښتۍ د حرکت په حال کې وي چې ناڅاپه یو سړی له شا څخه اشاره کوي چې ودرېږي. هغه هم غوښتل چې په دې سفر کې له دوی سره شامل سي، خو لږ ناوخته سوی و او کښتۍ یې له لاسه ورکړې وه. وروسته یوسي کښتۍ ودرول او هغه سړی یې هم له ځانه سره واخیستی. دا کوچنۍ مرسته د دوی د دوستۍ سبب وګرځېدله. د هغه سړي نوم پروفیسر مارکس و چې یو مسلکي ښوونکی و او هغه هم د سفر ډیر شوق درلودی. دوی دواړو یو شان فکرونه درلودل، نو په لنډ وخت کې ښه دوستان سول. لږ وخت وروسته کښتۍ هغوی د بولیویا ترڅنګ یوې ټاپو ته ورسوي. له هغه ځای څخه د دوی اصلي د ځنګل سفر پیلېدونکی و. په ټاپو کې لا هم ډیر سیلانیان موجود وو چې د رخصتیو تېرولو لپاره ځنګل ته راغلي وو. یوسي او مارکس پلان درلودی چې د امازون په ځنګل کې ژوند وکړي او له بلې غاړې څخه یې راووځي. نو دوی پریکړه وکړه چې څو ورځې په نږدې کلي کې پاته سي او ځانونه چمتو کړي. مارکس په دې کلي کې یو ملګری درلودی چې نوم یې کیوین ګیل و. مارکس یوسي له کیوین سره معرفي کړي. کیوین یو امریکایي عکاس او سیلانی و چې نږدې ټولې سویلي افریقا ته سفر کړی و. هغه تل ځنګلونو ته تګ راتګ کوي. ژر درې واړه ښه ملګري کیږي ځکه چې درې واړو د خطرناکو ځایونو او سفرونو شوق درلودی. بله ورځ سهار یوسي یوازې په کلي کې ګرځېدی چې ناڅاپه یو ناولده سړی د شا څخه د هغه نوم یادوي. یوسي حیران کیږي چې دا سړی څنګه زما نوم پیژني. د هغه سړي نوم کارل و. هغه له یوسي څخه پوښتنه کوي، آیا ته غواړې چې د امازون ځنګل ته ولاړ سې؟ زه پوهیږم چې ته د سفر ډیر شوق لرې. بیا کارل ورته وایي چې د ځنګل په ژوره برخه کې یو هندي قبیله ژوند کوي چې هیڅکله یې له بهرنۍ نړۍ سره اړیکه نه ده نیولې. ډیر لږ خلک د هغوی په اړه باندې پوهیږي او هغه کولی سي چې دوی هلته ورسوي. کارل یوسي ته خپل یو عکس ورښیي چې د قبایلي خلکو سره یې اخیستی و. یوسي چې عکس ولیدی پر هغه باندې یې باور وکړي. د نامعلومې قبیلې د لیدو فکر هغه ډیر خوشحاله کوي. هغه تل د وحشي قبیلو په اړه د پوهېدو شوق درلودی، خو هغه دا فکر نه کوي چې دا سړی څوک دی او ولې بې له کوم دلیل څخه غواړي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هغوی په ناولده او عجیبو ځایونو ته بوځي. په دې شوق سره یوسي سمدستي پریکړه کوي چې له کارل سره به حتما ځي. یوسي بیرته خپل ملګرو ته راځي او دا هر څه مارکس او کیوین ته وایي. هغه ډیر خوشحاله و. هغه وایي که موږ له کارل سره ولاړ سو نو موږ به داسې خلک ووینو چې شاید د نړۍ هیڅ انسان تر اوسه پورې نه وي لیدلی. مارکس سمدستي ځواب ورکوي. ورته وایي ته لیونی سوی یې، څنګه کولی سې چې په داسې ناشنا سړي باور وکړې؟ که هیڅ انسان هغه قبیله نه وي لیدلی نو کارل هلته څنګه تللی دی؟ څنګه یې له هغوی سره عکسونه اخیستي دي؟ یوسي هڅه کوي چې هغه قانع کړي. هغه وایي کارل ځنګل ته د سرو زرو د موندلو لپاره ځي. هلته یو سیند دی چې ډېر سره زر پکښې کې پیدا کیږي. که هغوی هلته ولاړ سي نو د بیرته راتګ پر وخت به له هغوی سره هم ډېر سره زر وي. خو کیوین او مارکس پر هغه باندې هیڅ باور نه کوي. بیا یوسي وایي تاسو دواړه سبا له کارل سره ووینئ. کوم پر هغه باندې لږ هم شک وکړي نو موږ به له هغه سره په سفر کې یو ځای ولاړ نه سو. بله ورځ سهار دوی درې سره د کارل لیدو ته ورځي. دا ځل کارل له ځانه سره د ځنګله نقشه هم راوړې وه. هغه هغوی ته وایي چې هغه قبیله چې ده یې یادونه کړې وه د امازون په ژورو ځنګلونو کې د اپولو په نوم په یو ځای کې ژوند کوي. هلته رسېدل به شاوخوا 5 یا 4 ورځې وخت ونیسي. دوی باید سفر له یوې وړوکې الوتکې څخه پیل کړي. کارل د ځنګل د لارو، سیندونو او خطرونو په اړه دومره تفصیل ورکوي چې ورو ورو کیوین او مارکس هم پر هغه باندې باور کول پیل کړل. په پای کې ټول 4 کسان دې خطرناکه سفر ته چمتو کیږي تر څو له هغې قبیلې سره وویني چې ښایي نړۍ هیڅکله هغوی نه وي لیدلي. دا سفر اوږد او سخت و، نو هغوی د تګ مخکې بشپړ چمتووالی نیسي. د تلو څخه مخکې یوسي، کیوین او مارکس په یوه دوکان کې ولاړ وه او د ځنګل نقشه یې هغه ورسره کتله. لږ وخت وروسته کارل هلته راغلی. هغه درې واړو ته د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوه مهمه مشوره ورکوي. هغه ورته وویل
په ځنګل کې ستا تر ټولو ښه ملګري سیند دی. که د سیند سره روان سې نو خامخا به دې یو ځای ته ورسوي. بله ورځ سهار ټول ټیم په یوه کوچنۍ الوتکه کې کښېنستل او سفر یې پیل کړ. کله چې الوتکه کښته سول د دوی مخې ته یو ډېر شین ګڼ او ویرونکی د امازون ځنګل ولاړ و. څلور واړه ورو ورو دننه ولاړل. د ډېر مزل وروسته ټول ډېر ستړي سول. نو هغوی هلته یو کوچنی کیمپ جوړ کړ او د آرام لپاره کښېنستل. کارل ورته وویل چې هغه قبیله چې دوی ور روان دي که څه هم ډېر ساده او صحرایي خلک ښکاره کیږي خو په اصل کې ډېر هوښیار او قوي خلک دي. هغوی د باندې نړۍ ته هیڅ پام نه کوي او خپل ژوند په خپله خوښه سره تېروي. د ستړیا له امله ټولو ډوډۍ وخوړه او ویده سوه. خو د شپې په نیمایي کې ناڅاپه مارکس په چغو سره راویښ سو. هغه فکر وکړ چې کوم حیوان پر هغه باندې حمله کړې ده. ټول وویرېدل. کله چې څراغونه بل کړل نو معلومه سوه چې دا خو یوه کوچنۍ کمپلۍ وه. ښه خبره دا وه چې هغه خطرناکه نه وه. کله چې سهار سو ټولو بیا سفر پیل کړ. په لاره کې یوسي او کیوین د مرکز سره ټوکې کولې چې هغه له یوې کوچنۍ کمپلۍ څخه ویرېدلي وو. خو دا ټوکو ډېر وخت دوام ونه کړ ځکه ناڅاپه ډېر زورور باران پیل سو. د باران سره سره هغوی ونه درېدل او خپل سفر ته دوام ورکوي ځکه که دلته دوی درېدلي وای ښایي ناروغه سوي به وای. د ډېر وخت وروسته چې باران کله ودرېدی هغوی هلته ودرېدل. اور یې بل کړ او خپلې لمدې جامې یې وچې کړلې. په دې خطرناکه ځنګل کې کارل ټولو ته د ژوندي پاتې کېدو لارې چارې ورزده کولې. ناڅاپه له ځنګله څخه عجیب او ویرونکي اوازونه راغلل. ټولو فکر وکړ چې ښایي کوم وحشي حیوان وي. هغوی د تیښتې لپاره چمتووالی ونیوی. خو چې مخې ته راغلی هغه حیوان نه و بلکې د همدې ځنګله یو سړی و چې خپله غوا یې خپل کلي ته روانه کړې وه. هغه دوی خپل کلي ته دعوت کړل. د کلي خلک وحشي نه وه بلکې عادي خلک وه. د ښار خلک چې یې ولیدل ډېر خوشحاله سوه او د هغوی تود هرکلی یې وکړ. هغوی ته یې خواړه هم ورکړه. یوسي، مارکس او کیوین د هغوی کلتور او چلن ډېر خوښ کړ. د کلي خلک مخکې له مخکې کارل پیژندی نو ژر ورسره بلد سول. یوه شپه یې هلته تېره کړه او بله ورځ سهار بیا روان سوه. په لاره کې کارل یو بیزو ولیدله. هغه په پټه سره پر هغه باندې ډز وکړ. مرمۍ پر هغې باندې ولګېدله خو بیزو سمدستي مړه نه سوه. نو کارل ور نږدې سو او په چاړه سره یې هغه ووژله. په دې سیمه کې د وحشي حیواناتو ښکار کول منع وه خو کارل دا کار د ژوندي پاتې کېدو لپاره وکړ. دا چې مارکس ولیدل نو وویرېدی. کارل وخندل او ویې ویل په ځنګل کې مرمۍ هېڅکله ضایع نه ځي. اوس هغوی د خوړلو لپاره ښکار درلودی. کله چې شپه سوه خیمه یې جوړه کړه او هماغه بیزو یې پخه کړه او ویې خوړله. 3 ورځې وسوې چې دوی ودې ځنګله ته راغلي وه. د ډېر مزل له امله د مارکس پښې ډېرې خرابې سوي وې او په ګرځېدو کې یې ډېر د درد احساس کوي. کله چې یې بوټان وایستله معلومه سوه چې پښې یې ډېرې سختې زخمي سوي دي. کارل سمدستي له خپل بکس څخه دوا راوایستله او پر پښو یې وتړله. حالت داسې و چې باید مارکس لږ ته لږه 3-4 ورځې استراحت وکړي او پر پښو باندې حرکت ونه کړي. نو کارل وویل چې ښه به دا وي چې څو ورځې همدلته آرام وکړو. خو یوسي او کیوین هیڅ نه غوښتل چې آرام وکړي. هغوی ډېره بیړه درلودله چې د عجیبې قبیلې د خلکو سره وویني. کیوین غوښتل چې د دې خلکو په اړه باندې لیکنه وکړي نو ځکه یې انتظار نه سوی کولی. بیا یوسي یو نظر ورکړي. هغه وویل که دوی یوه کوچنۍ کښتۍ جوړه کړي او د سیند له لارې ولاړ سي نو سفر به ژر ختم سي. خو کارل دا خبره په کلکه سره رد کړله. هغه پوهېدی چې د سیند سفر ډېر خطرناک دی. هغه وویل چې اوس سیند آرام دی خو لږ مخکې یې بهیر ډېر تیز کیږي او هلته تلل د مرګ په معنا دی. خو یوسي او کیوین بیا هم ټینګار کوي. بالاخره د ډېر بحث وروسته هغوی د سیند خواته ولاړل. دې درې واړو د ځنګله څخه کلک لرګي راټول کړل او یوه کوچنۍ کښتۍ یې جوړه کړله. هغوی پرې کښېنستل او سفر یې پیل کړ. په پیل کې هر څه ښه وه خو لږ وروسته د اوبو زور زیات سو. کارل ژر خبرداری ورکړي چې که اوس د دې ځای څخه ونوځي نو د دې ژوند به په خطر کې واچول سي. خو یوسي او کیوین بیا هم ټینګار کوي. خو ډېر ناوخته سوی و. کوچنۍ کښتۍ د کنټرول څخه وتله. بالاخره کارل په زور سره کوچنۍ کښتۍ د سیند وغاړې ته ورسوله. هغوی هلته خپله خیمه ولګوله او شپه یې تېره کړه. کارل بیا خبرداری ورکړي چې مخکې سیند لا هم خطرناکه کیږي نو باید د وچې له لارې څخه ولاړ سو. خو یوسي او کیوین بیا هم نه منله. بالاخره د دې 4 نفرو ټیم په 2 برخو سره وویشل سو. پرېکړه وسوه چې 3 ورځې وروسته به د کورپوسایا پوینټ په نوم په یو ځای کې سره وویني. کله چې سهار سو دې دواړه ډلې جلا روانې سوې. یوسي او کیوین د سیند له لارې ولاړل. کارل او مارکوس د وچې له لارې روان سول. په پیل کې یوسي او کیوین ته د سیند سفر ډېر خوندور ښکاره کېدی. کښتۍ په اوبو کې روانه وه خو لږ وخت وروسته
د سیند بهیر ناڅاپه ډیر تیز شو او اوبه ډیرې تیزې سولې چې د کښتۍ کنټرول کول ډیر ګران و. د اوبو تیز بهیر هغوی له خپلې لارې څخه واړول او بل لور ته یې بوتلل. دواړه ډیر بیریدلي وه. هغوی نه پوهېدل چې ځانونه څنګه وژغوري. ناڅاپه یوه لویه ډبره مخې ته راغلل او کښتۍ په هغه ډبره کې بنده سوه. سیند خاص داسې شو لکه توپان. اوس باید ژر یو څه وکړي، که نه نو ژر تر ژره به دوی دواړه همدلته مړه سي. یوسي ډیر بیریدلی و. د یوسي حالت ته په کتو سره کیوین هغه ته ډاډ ورکوي. هغه ورته وایي